کم قسمه خندا سره د انسان مونځ ماتیږي او کم قسمه خندا سره د انسان مونځ نه ماتیږي. زما عزتمندو دا ډیره ضروري مسله ده، په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ، ځکه چې د مونځ دپاره اکثر خلک ډیر قیمتي او ضروري کارونه پرېږدي او د مونځ دپاره ځان فارغ کړي، خو چې کله مونځ دپاره راشي که نه نو په مونځ کې ترنه داسې غلطۍ وشي چې هغې سره د هغې مونځ مات شي، خو لیکن غریبانانو ته د مسلې پته نه وي نو هغه مونځ قبول نشي، هسې به ځان له وخت ضایع کړي، قیمتي کار هم پرېږدي خو لیکن مونځ قبول نشي ځکه چې په هغې کې ترنه غلطۍ شوي وي. زما عزتمندو په دې مسلې باندې ضرور تاسو ځان پوه کړئ چې کم قسمه خندا سره د انسان مونځ ماتیږي او کم قسمه خندا سره د انسان مونځ نه ماتیږي. نو درې قسمه خندا ده، یو هغه خندا چې هغې سره د انسان مونځ نه ماتیږي، دویم هغه خندا ده چې هغې سره د انسان مونځ ماتیږي، او درېیمه هغه خندا ده چې هغې سره د انسان مونځ هم ماتیږي او ورسره د انسان اودس هم ماتیږي. تاسو پې څه بالکل په اسانۍ سره پوهیومه، په پښتو کې مې پوهیومه، په دې باندې ضرور تاسو ځان پوه کړئ. صحیح شوه جي؟ زما عزتمندو اول نمبر خندا چې هغې سره د انسان مونځ نه ماتیږي دا کومه خندا ده؟ دا هغه خندا ده چې هغه انسان صرف او صرف په دې شونډو باندې وخاندي، اواز پکې نه وي. په عربۍ کې دې ته ویل شي تبسم، په اردو کې ورته ویل شي مسکراهټ. دغه خندا یعنی بغیر اواز والا خندا، هغه خندا چې هغې کې اواز بالکل نه وي، نو په دغه خندا سره د انسان مونځ نه ماتیږي. صحیح شوه؟ په دې خولې چې صرف مسکی شانتي شي دې سره مونځ نه ماتیږي. صحیح شوه که نه؟ نو دا یو قسمه خندا شوه. دویم هغه خندا ده چې هغې سره د انسان صرف مونځ ماتیږي خو لیکن اودس ورسره نه ماتیږي. دا هغه خندا ده چې هغې کې معمولي شانتي اواز وي، لږ شانتي اواز وي، دې ته عربۍ کې ویلی شي ضحک، دا ورته ویل کېږي. نو دا دومره اواز سره خندا که نه چې دغه اواز انسان په خپله واوري او ورسره که بالفرض خوا کې څوک ولاړ وي که نه نو دغه انسان هم دا اواز واوري، باقي نور څوک دغه اواز نه اوري، نو دغه خندا سره د انسان مونځ خو ماتیږي، مونځ دې مات شو، مونځ به د سره کوئ خو لیکن اودس مو ورسره مات نه دی. صحیح شوه؟ دا دویم قسمه خندا شوه. درېیمه هغه خندا ده چې هغې سره د انسان مونځ هم مات شي او ورسره د انسان اودس هم مات شي، نو دا چې دا بالکل په تیز اواز سره خندا ته ویل کېږي، یعنی د انسان په خندا کې دومره زیات اواز وي که نه چې انسان په خپل هم واوري او ورسره چې ګیر چاپېره څونه کسان وي که نه دغه انسانان هم دا خندا واوري. مونږ ورته په پښتو کې ویلی شو په کړس خندا. دغه خندا سره د انسان اودس هم مات شو، زما عزتمندو مونځ خو هسې مات شو. نو که چېرې تاسو زما عزتمندو په مونځ کې داسې خندا وکړه که نه چې هغه صرف اواز یې تاسو په خپله واورئ، نور څوک ستاسو دغه د خندا اواز به ونلري، دومره رو اواز وي د خندا، نو بیا خو به صرف او صرف دا مونځ مات شي، مونځ به د سره شروع کوي. خو که خندا کې اواز دومره زیات تیز وي که نه ستاسو چې دا یو خوا بل خوا څونه کسان دي دغه خلکو ته د دې خندا اواز تاسو رسي، نو دې سره به ګورئ ستاسو دا مونځ هم مات شو او ورسره ستاسو اودس هم مات شو. ګورئ بیا به ځئ چرندام به کوئ، صرف ښه استنجا نه، صرف هغه چرندام یعنی مخ، لاسونه، خپې وغیره وینځل، دغه اودس تاسو مات شو، دغه به بیا دوباره وکړئ، د نه پس به راشي تاسو مونځ به شروع کوئ. زما عزتمندو دا درې قسمه خندا مې راته وویلې، مکمل تفصیلي وضاحت اوس ته مه وکړو. امید دی چې انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره وي څه تپوس وي نو کمنټ کولی شئ، زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پرې پوه کړم، خو په دې باندې په خپل هم ځان پوه کوئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم په دې مسلې باندې ځان پوه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.